سلامون دوستانو د پورشاپ زده کړې لومړنۍ ویډیو ده. په دې ویډیو کې به پورشاپ معرفي کوو او د هغه ځینې اساسات به پیژنو. په دوهمه ورځ کې به نور شیان او په درېیمه ورځ کې نور شیان تر دېرشمې ورځې به ډېر شیان زده کوو. دوستانو اول راځو پورشاپ معرفي کوو. پورشاپ چې دی هغه د اډوبي کمپنۍ یو سافټویر دی چې د ډیزاین لپاره جوړ شوی دی او بالکل خوندور ډیزاین کوي. تر دې خوندور ډیزاین بل سافټویر نشي کولای. اډوبي کمپنۍ هغه کمپنۍ ده چې ټوله د ایډیټ کولو سافټویرونه جوړوي. نو دغه څخه یو سافټویر موږ انتخاب کړی دی چې پورشاپ دی او موږ غواړو ګرافیک ډیزاینینګ زده کړو. ګرافیک ډیزاینینګ کې موږ کولای سو لوحې ډیزاین کو، کارټون ډیزاین کو، پوسټرونه ډیزاین کو، د فیسبوک پوسټ ډیزاین کو یا د فیسبوک کې د یو چا لپاره اعلان ډیزاین کو. ډیر شان موږ ډیزاینولای سو او په هغه سره موږ کولای سو پیسې ترلاسه کړو. دوستانو په دې برخه کې تاسو وینئ د توای منیو بار، دې برخه توای ټولز بار. په دې کې هغه ټول وسایل شامل دي چې د یو عکس په ایډیټولو، د عکس په یوې خوا بلې خوا کولو او د عکس په سلیکټولو، د بیک ګراوند چینجولو، دا ټول شیان په دې برخه کې شامل دي. یو ټول دلته انتخاب کو، د غاړه باندې سیټینګ دلته راځي. بل ټول انتخابو، د غاړه باندې سیټینګ دلته راځي. ښه دوستانو دې برخه ته پلیټس وایي. پلیټونه کې موږ څه کولای سو؟ که چیرې غواړو د فور ګراوند او بیک ګراوند رنګونه بدل کړو نو راځو کلرز کې تاسو کولای سي کرسر مو ټینګ ونیسئ، کلیک پر وکړئ او بیا له یوې خوا څخه بلې خوا ته انتقال کړئ او په دې سره تاسو کولای سي د بیک ګراوند او فور ګراوند رنګونه بدل کړئ. او بیا سواچ راځي دا کورنۍ دي دوستانو. مثلا دغه کورنۍ چې د آر جی بي کلرونه ده چې په ویب سایټونو ایډیټولو د شانه کې استعمالیږي. سی ام آی کې کلرونه چې دي هغه د پرنټ لپاره کول کیږي او ګری سکیل چې دي هغه تور سپین رنګونه دي او دا پاستل دي او لایټ دي، فیور دي، ډارک دي. د ټولو رنګونه چې دي کورنۍ دي رنګو ګریډینټس دي، رنګونه سره ګډ کړي دي. دا رنګونه تاسو کولای سي په خپل ډیزاین کې استعمال کړئ ځکه دا ټول سره ګډ کړي دي او ډیر خوندور راتلی سي ډیزاین کې چې موږ دا استعمال کوو. او په دې کې هم دغه سي بیک ګراوند او فور ګراوند رنګونه دي او دا به ټیکسچر دي چې هغه بیا وروسته در باندې پیژنو دوستانو. او اوس راځو دوستانو لرن ته. لرن په لرن کې تاسو څه کولای سي؟ په لرن کې پورشاپ تاسو خپل پورشاپ درشي. که څه هم ډیر نه دي، څلور درس دي لکه پینټینګ دی، میک کریټیو افیکټس دي، فکس سپورټ دی، فنډامنټل سکلز دي. دا ټول شان درځه کوي خو دومره نه دي. دا ډیر کم دي دوستانو. که چیرې غواړئ یو پوخ ډیزاینر سي نو ډیر شان به زده کوي. په هغه کې یو لیر پیژندل دي. دا لیرونه دي دوستانو. تاسو وګورئ دلته وایي لیرز کې ډیر شان راځي چې اوس یې تشریح کوو. اول د هغه دپاره به موږ یو عکس انتخابوو. د عکس انتخابولو یا هم د یو فایل انتخابولو لپاره موږ څه کوو؟ دوه شان موږ کولای سو. یو خو موږ یو سایز ورکو، نیو ډاکومنټ جوړو. دغه دپاره موږ خپل سایزونه ټاکو. مثلا موږ ته یو چا لوحه راکړې ده چې هغه باید اندازه یې باید راکړي دوستانو. مثلا په سانتي میټر باندې، په ملي میټر باندې، په پوینټ باندې، په پیکاس باندې یا په پکسل باندې موږ ته اندازه راکړي یا موږ هغه اندازه ورته وټاکو چې موږ څونه اندازه باندې تاته لوحه جوړو یا کارت جوړو، بزنس کارت درته جوړو. هغه پکسل یا انچ باندې ورته ټاکئ. مثلا زه غواړم د خپل یوټیوب لپاره، د اوس لپاره خو زه خپل د یوټیوب لپاره یو تمنیل جوړوم او دا عمودي شکل دی، دا یو افقي شکل دی د عکس. او دا ریزولوشن ده. ریزولوشن باید د 1.5 څخه تر 300 په منځ کې او تر دې کم نه وي. ریزولوشن موږ ته راشي چې عکس باید څونه کیفیت لري چې کله پرنټ سي نو دغه عکس کیفیت څونه دی باید. نو چې څونه ډېر وي هغونه کیفیت ښه دی د عکس، خو مسله پرې ډېر راځي نو 300 1.5 په منځ کې وساتئ دا به ډېر ښه وي. آر جی بي کلرونه دي. ما مخکې هم درته ویله دا ګرې سکیل رنګونه چې دي تور سپین رنګونه دي او دا بیټ ماپ دي. دا آر جی بي کلرونه دي. دا آر جی بي کلرونه هم د ویب سایټ د رنګونو لپاره یا هم د یوټیوب لوګو جوړولو لپاره یا هم د بینر جوړولو لپاره، د لوګو جوړولو لپاره کارول کیږي. دا سی ام آی کې کلرونه چې دي د پرنټ لپاره کارول کیږي. او دا هغه بیک ګراوند دی چې موږ انتخابوو د خپل ایډیټ لپاره. مثلا ما یو دانه انتخاب کوي، کسټوم انتخاب کوي. مثلا زه بلاک انتخابوم یا هم بیک ګراوند کلرونه انتخابوم. بیک ګراوند کلر دی او ترانسپیرنٹ بیک ګراوند دی چې معنا هیڅ بیک ګراوند نه، فقط ساده هیڅ شی نه لکه پینجي چې موږ جوړو. د پینجي جوړولو لپاره موږ دغه بیک ګراوند انتخابولی سي. او که غواړئ خپل انتخاب کوئ نو پر دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته به یو بیک ګراوند انتخاب کوو. مثلا زه سور دانه انتخابوم. کلیک باندې وکړئ او کش به کوي دې خواته اوکې به کلیک کوئ. دوستانو کله چې په کریټ باندې کلیک وکړئ دغه د ستاسو بیک ګراوند آماده دی. په دې باندې تاسو هر کوم ایډیټ کولی سي، ټیکس لیکلی سي، خط لیکلی سي، هر څه کولی سي. اوس راځو دوستانو یو عکس اضافه کوو. په فایل ته به ولاړ سئ، اوپن به کلیک وکړئ. یو تصویر مو انتخاب کړئ. دغه تصویر زه انتخابوم او په دې تصویر کې اوس لیرونه هم پیژنو او داسې نور شیان هم پیژنو. دغه لیر چې دی لاک دی. ولې لاک دی؟ ځکه په دې کې موږ نور چینجز نسره وساتلی. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو دا به انلاک سي. اوس ګوره دوستان زه کلیک ورباندې کوم او دا انلاک کیږي.
کله چې انلاک سو موږ نور ایډیټونه پرې کولای شو. او دلته بیا یو بل شی راځي هغه ویزیبیلیټي آیکن دی. په دې سره په دې چې کله کلیک وکړو دوستانو نو کوم لیر چې دی هغه هایټ کیږي یا پټیږي یا بیرته راښکاره کیږي. بل مهم شی چې تاسو یې باید وپېژنئ هغه بلینډینګ موډ دی دوستانو. زه ستاسو د سرخلاصولو لپاره یو عکس انتخابوم او دا راوړم د موف ټول په واسطه سره له دې ځای څخه دې ځای ته او په دې باندې اضافه کوم. دا عکس پر سر باندې مې اضافه کړی دی. اوس ګورئ کمال ته ګورئ د بلینډینګ موډ د دې پکسل زیاتوي کموي. تاسو کتلی شئ دوستانو لکه دوه عکسونه چې سره ګډېږي. دا دوه عکسو ګډول لپاره نه استعمالېږي دوستانو، خو خیر زه د مثال په طور سره درښیم چې دا د عکس پکسلز چې دي هغه کموي، خاموي، زیاتوي یې په دې ډول سره. نو دا یو ښه ډیزاین هم راغلی دوستانو لکه دوه عکسونه چې سره ګډ شوي. نو دا بلینډینګ موډ و. بل چې دی اوپیسټي ده د دې روڼوالی چې دی هغه زیاتوي کموي او بل فیل دی هغه هم دغه کار کوي، خاص دغه کار کوي. دلته یو بل مهم شی موږ وینو چې افیکټس دي دا بیا په لوړو ایډیټو کې استعمالوو. د خیره سره چې یو څه مخته ولاړ سو هلته یې ترشی کوم دوستانو ډېر په مکمل ډول سره ډېر خوندور شی دی. دا اوس لیر ماسک ته ترشیم ځکه چې ډېر مهم دی. راځو اول لیر چې دی هغه یې انتخابوم، کلیک ورباندې کوم دوستانو او بیا راځم لیر ماسک انتخابوم. لیر ماسک چې موږ کله انتخاب کوي اوس راسئ دلته برش انتخاب کوي. برش چې موږ کله انتخاب کوي راځو سایز یو څه ورلوی و، مثلا سایز زه دومره کوم. ګورئ که چیرې سپین انتخاب و دلته نو دا پاکوي بیرته راولي، او که چیرې تور انتخاب و نو دا پاکوي. مثلا ما تور انتخاب کړی دی دا د پیل پزه چې ده هغه یې پاکه کړه. او که چیرې بیا بیرته زه سپین انتخاب کوم، سپین د رنګ انتخاب کوم، هلته چې کوم رنګونه دي دا دوه رنګونه تور او سپین، په دې کې چې زه سپین انتخاب کوم اوس ګورئ بیرته هغه د پیل پزه راوړي. د دې ډېر استعمال دی، ډېر خوندور استعمال لري. لیر ماسک دی ډېر مهم دی او په فوټوشاپ کې تر ټولو مهم شی هم دغه دی. په ډېرو عکسو ایډیټولو کې یا د دوه عکسو په جنګولو کې یا یو ځای کولو کې دا استعمال لري. دغه د فولډر نشان چې تاسو وینئ د فولډر اضافه کوي یا ګروپ اضافه کوي. نو کله چې کنټرول کلیک کوئ، کنټرول یو وار کنټرول ونیسئ او بیا کلیک وکړئ، دواړه لیرونه به انتخاب کوي او دا به داسې ورکش کوي دا ګروپ ته. نو دا به د ګروپ یو برخه سي. نو دې څخه یو ګروپ جوړ شو. کله چې د ګروپ نوم ور بدلول غواړئ نو یو وار کلیک ورباندې وکړئ. کاټ ان الیفنټ زه یو نوم ورکوم، ان الیفنټ یا د پشي او پیل یو ګروپ مې جوړ کړئ. د دې لپاره چې دوستانو کار منظم وي او هغه زموږ کار ورک نه سي. کار چې ډېر منظم کول غواړئ نو باید دا کار وکړئ چې یو ګروپ یې جوړ کړئ. او که چیرې غواړئ نوی لیر اضافه کړئ نو د جیم په نشان باندې کلیک وکړئ، یو نوی نظی لیر به انتخاب سي. او که چیرې غواړئ لیر ډیلیټ کړئ نو هغه دپاره به دغه د کچرې یا هم د کچردانۍ په نشان باندې کلیک وکړئ.